د معادلو عبارتي پوښتنو ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ د نیم نصاب څخه یو څو عبارتي پوښتنې حلوو. لومړی پوښتنه: د زرغونې او ملالۍ د عمرونو د جمع حاصل 10 سره مساوي کیږي. که چیرې زرغونه د ملالۍ څخه 2 کاله لویه وي، ملالۍ څو کلنه ده؟ که عبارتي سوال ته متوجه شو، په دې عبارتي سوال کې 2 جملې دي. اوله جمله: د زرغونې او ملالۍ د عمرونو د جمع حاصل 10 سره مساوي کیږي. نقطه. دا اوله جمله ده. په دې معنی چې دا اوله معادله کېدلی شي. که چیرې زرغونه د ملالۍ څخه 2 کاله لویه وي، ملالۍ څو کلنه ده؟ دا دوهمه جمله شوله یا دویمه معادله. راځو د معادلې په شکل باندې دا جملې لیکو. وایي چې د زرغونې او ملالۍ د عمرونو د جمع حاصل 10 سره مساوي کیږي. یعنی که زه داسې ولیکم: زرغونې عمر جمع ملالۍ عمر دا مساوي کیږي د 10 کلونو سره. یعنی ملالۍ عمر زرغونې عمر مساوي کیږي د 10 کلونو سره. اوله جمله یا اوله معادله ولیکل شو. دوهم: که چیرې زرغونه د ملالۍ څخه 2 کاله لویه وي، ملالۍ څو کلنه ده؟ یعنی د زرغونې عمر د ملالۍ څخه 2 کاله لوی دی. په دې معنی چې زه دا جمله هم په دې شکل باندې لیکلی شم: زرغونې عمر دا مساوي کیږي ملالۍ عمر جمع 2. د ملالۍ نه 2 کاله لویه ده. د ملالۍ نه 2 کاله لویه ده. څوک؟ زرغونه. پس دا دوهمه جمله شوه. البته ځکه دا په دې شکل باندې ولیکم ډېر به ښه راشي. اوله جمله په رومي حساب کې دا دوهمه جمله. غواړم دا لومړۍ جمله یا لومړۍ معادله شکل ته لږ تغییر ورکړم. په دې معنا باندې ملالۍ عمر مونږ ته نامعلوم دی، پس نامعلوم ته مونږ x ویلی شو. ملالۍ عمر ته ما x ویلی. اوس غواړم دا اوله جمله بیا ولیکم. خو چون مونږ د ملالۍ عمر ته x ویلی، په دې ځای کې هم زه لیکلی شم چې د زرغونې عمر مساوي کیږي ملالۍ عمر جمع 2 سره. ملالۍ د عمر په ځای باندې زه ولیکم x. ولې؟ ځکه موږ د ملالۍ عمر ته x ویلی، ستونزه نه لرو که ملالۍ عمر ولیکو یا x ولیکو. اوس راځم دا اوله جمله بیا لیکم. دا جمله بیا لیکم: زرغونې عمر x جمع 2. ځکه د زرغونې عمر د x جمع 2 سره مساوي دی. x جمع 2 ملالۍ عمر ته موږ x ویلی جمع x مساوي کیږي د 10 سره. اوس نو په دې جمله کې په دې معادله کې 2x لرو. x جمع x 2x جمع 2 مساوي کیږي د 10 سره. اوس نو د دې معادلې حل ډېر اسانه دی، ځکه چې موږ په معادله کې یو مجهول لرو. هر کله چې موږ یو معادله ولرو او په هغې معادله کې یو مجهول ولرو، هغه معادله بینون د کوم مشکله کولی شو چې حل کوو. پس مخکې ځو. غواړم دا معادله دلته په دې شکل باندې ولیکم چې د دواړو خواو سره د معادلې چپ طرف سره او ښي طرف سره -2 اضافه کوم. د دې په خاطر باندې چې دغه مثبت 2 د معادلې د چپ خوا نه د منځه لاړ شي. په دې شکل باندې 2x مثبت 2 -2 مساوي کیږي د 10 -2 سره. البته یو خبر په یاد ولرئ: هر کله چې د معادلې یو طرف ته مونږ کوم عدد جمع کې یا هم تفریق کې، باید د معادلې بل لوري څخه هم هماغه عدد عین عدد یا جمع یا تفریق شي. کوم چیرته تفریق کړو باید تفریق شي، کوم جمع کړو باید جمع شي، ترڅو د معادلې هغه توازن د منځه لاړ نشي. پس لیکلی شو: مثبت 2 د -2 سره د منځه لاړه 2x مساوي کیږي د 28 سره. چون د 10 نه که 2 لاړ شي 28 پاتې کیږي. د معادلې دواړو خواوې په 2 باندې تقسیموم. تقسیم 2 پس د دې ځای څخه لیکلی شو چې x مساوي کیږي د 2 سره اختصار شو. 1 په 2 کې 2 14 په 2 کې 28. پس x مساوي کیږي د 14 سره. x مساوي کیږي د 14 سره په څه معنا باندې؟ x د چا عمر؟ x د ملالۍ عمر. پس د ملالۍ عمر مساوي کیږي د 14 سره. یعنی ملالۍ چې دا په سوال کې پوښتنه چې ملالۍ څو کلنه ده؟ ملالۍ 14 کلنه ده. دوهم سوال لرو: د یو متساوي ساقین مثلث ارتفاع مساوي له 6 واحده سره ده. د مثلث د قاعدې اوږدوالی
ومومئ که چیرې د مثلث مساحت 9 واحد مربع وي. دا عبارتي پوښتنه لرو. البته د دې عبارتي پوښتنې د حلولو څخه مخکې غواړم یو څو کلمې دي چې هغه تاسو سره کېدای شي ناشنا وي تشریح کوم چې دا څه معنا لري. اول متساوي ساقین مثلث. متساوي ساقین مثلث کوم مثلث ویل کیږي؟ متساوي ساقین مثلث هغه مثلث ویل کیږي چې دوه ځلو اوږدوالی خپل کې سره مساوي. مثلا زه یو مثلث لرم چې دا غي وزوله د 6 سانتي متره، بل وزوله هم 6 سانتي متره ده، پس دا متساوي ساقین مثلث دی. یا وزوله 3 سانتي متره ده، بل هم 3 سانتي متره ده، پس دا متساوي ساقین مثلث دی. البته په یاد ولرئ چې فقط دوه ځلې سره مساوي، درې مزلې اوږدوالی ور سره تفاوت لري. ارتفاع هغه خط ول کی چې د مثلث یو راس څخه په مقابل زوله باندې عمود وي، یعنی 90 درجه زاویه جوړه کی. مثلا دا یو مثلث دی ABC، درې راس لري. د هر راس څخه چې مون خط په مقابل زوله باندې عمود رسم کو، پس دا ارتفاع ده. مثلا د دې راس څخه په دې زوله باندې ګورو چې یو خط رسم شوی دی چې په دې زوله باندې عمود دی 90 درجه دی، پس دا ارتفاع ده. که مثلا د دې راس څخه په مقابل زوله باندې دا ده یو خط د دې ځای څخه داسې رسم کو چې په دې زوله باندې عمود وي، عمود په دې معنی چې 90 درجه زاویه جوړه کی، پس دا هم ارتفاع کېدلی شي. یا د دې راس څخه په دې مقابله زوله باندې داسې یو خط رسم کو چې په دې زوله سره 90 درجه زاویه جوړه کی، پس دا یو ارتفاع ده. دریم واحده. ارتفاع مساوي له 6 واحده سره ده. واحده دلته څه هدف لري؟ په دې معنی باندې چې کولای شو موږ د 6 سره د اوږدوالي هر واحد استعمال کو. کولای شو 6 سانتي متر ولیکو، کولای شو 6 کیلومتر ولیکو، کولای شو 6 متر ولیکو، 6 ملي متر ولیکو. هر یو چې موږ ته راحت وي، هر اوږدوالي واحد چې موږ استفاده کوو کولای شو استفاده کوو. راځو د معادلې حل ته چې څنګه کولای شو دا معادله حل کو. البته موږ ته ویلي چې د مثلث مساحت د 9 واحد مربع او ارتفاع ده 6 واحد مربع. وایي چې تاسو د مثلث قاعده اوږدوالی پیدا کړئ. پس د دې معادلې د حل لپاره د مثلث د مساحت د فرمول څخه استفاده کوو. د مثلث مساحت فرمول ما مخکې تر مخکې لیکلې ترڅو د معادلې حل اسانه شي. مثلث مساحت مساوي کیږي 1/2 ضرب قاعده ضرب ارتفاع، یا موږ د سیمه شو قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2. دا د مثلث د مساحت فرمول دی. راځي چې په دې کې قیمتونه وضع کوو. مونږ ته وایي مثلث مساحت لیکلي دي چې 9 سره مساوي کیږي. د دې په ځای باندې کولای شم 9 ولیکم. ویل د مثلث مساحت 9 واحد مربع دی. مساحت په ځای باندې لیکم 9 دا مساوي کیږي 1/2 په خپل حالت باندې. وایي د قاعده اوږدوالی معلوم کړئ. قاعده اوږدوالی ته به x وایو چې نامعلومه ده، ضرب ارتفاع. ارتفاع زموږ د 6 واحده یعنی 6. پس مون معادله ځان ته جوړه کړله چې 9 مساوي کیږي د 1/2 x ضرب 6. کولای شو معادله په خلاص شکل باندې ولیکو. غواړم مساوات دا خو دې خو مساوات د طرفونو ته تغییر ورکم په دې معنی باندې چې دا معادله په دې شکل باندې لیکم 1/2 6 ضرب x دا مساوي کیږي د 9 سره. 6 که د 2 سره اختصار کو کولای شو په دې شکل باندې اختصار کو. 3/2 کې 6 1/2 کې 2 3x مساوي کیږي د 9 سره. چون دې خواته 3 پات شو 3 ضرب x 3x مساوي کیږي د 9 سره. که دا اطرافو دواړه خواې په 3 باندې تقسیم کو، نو تقسیم د 3 ترڅو د x خالص قیمت لاس راوړو. x سره 3 د ضرب په حالت کې دي. دا 3 د منځ وړلو لپاره د اطراف دواړه خواې په 3 باندې تقسیمو. البته په یاد ولرئ د په معادله کې چې د معادلې یو خوا په کوم عدد باندې ضرب یا تقسیم کړه باید په هغه عدد باندې ضرب او تقسیم شي. په دریو چپ طرف تقسیم کړه باید خې طرف هم په دریو باندې تقسیم شي. په زو مخ کې کولای شو دا په دې شکل باندې ولیکو. د 3 سره اختصار شو 1 ضرب 3 3 په 3 کې نه، پس لیکلی شو چې x مساوي کیږي د 3 سره. یعنی د مثلث د قاعده اوږدوالی چې دی قاعده دا خط د مثلث د قاعده اوږدوالی مساوي کیږي د 3 سره. په امتحاني شکل باندې که چیرې موږ د مثلث مساحت فرمول کې د قاعده په ځای 3 ولیکو، راځي چې وګورئ څه کیږي. قاعده وایي چې مساوي د 3 سره ده.
ارتفاع مساوي د شپږ سره ده. 3 ضرب شپږ 18. 18 تقسیم 2 9. ویني موږ ته هغه جواب راکې کوم چې په سوال کې ویل شوی دی. پس موږ معادله درسته حل کړې، ستونزه نه لري. دریم سوال لرو. عثمان او د فرهاد ترمنځ خبرې سرته رسیږي. عثمان له فرهاد نه پوښتنه کوي فرهاد ته څو کلن یې؟ فرهاد جواب ورکوي که چیرې زما د پلار نیمایي عمر څخه 15 کم شي زما له عمر سره مساوي کیږي. یوه جمله هغه وخت چې زه پیدا شوم زما پلار 15 کلن و. د معادلې حل پیلو په دې شکل باندې چې د فرهاد پلار عمر ته x وایو، د فرهاد د پلار عمر ته x وایو. راځو لیکو چې که چیرې فرهاد وایي که چیرې زما د پلار نیمایي عمر څخه 15 کم شي زما له عمر سره مساوي کیږي. دا په دې معنا باندې چې فرهاد عمر دا مساوي کیږي. فرهاد د پلار نیمایي عمر باید x په 2 باندې تقسیم شي. بیا وایي نیمایي عمر څخه 15 کم شي یعنی -15. دویم جمله کې وایي هغه وخت چې زه پیدا شوم زما پلار 15 کلن و. په دې معنا باندې چې د پلار عمر فرهاد پلار عمر دا مساوي کیږي فرهاد عمر جمع 15. فرهاد عمر جمع 15. دا ځکه چې فرهاد چې کله پیدا شو یعنی چې یو کلن هم نو پس په هغه وخت کې پلار 15 کلن و. که د فرهاد په ځای باندې چې پیدا شو 0 وضع کو چون کلن هیڅ عمر نه لرلو پلار 15 کلن دی. اوس که فرهاد یو کلن شي پلار 14 کلن کې 1 جمع 15 14 کلن. که فرهاد 2 کلن شي 2 جمع 15 20 کلن. پس په دې اساس باندې کولای شو چې رابطه په دې شکل باندې ولیکو. د فرهاد پلار عمر چی دی؟ x. پس x مساوي کی فرهاد عمر جمع 15. لدې ځای زه په دې شکل باندې هم لیکلی شم چې فرهاد عمر دا مساوي کیږي x په خپل حالت باندې 15 کې چیرته زه دې خواته راوړم علامه مثبت ته منفي کیږي -15 یعنی د فرهاد عمر x -15 دی. د فرهاد عمر قیمت راخلم په دې معادله کې وضع کوم. کولای شم زه دا معادله په دې شکل باندې ولیکم. دا معادله په دې شکل باندې لیکم. فرهاد عمر په ځای باندې لیکم x -15 دا مساوي کیږي x پر 2 -15 x پر 2 -15 -15 د مساوات اخواته وړم x پر 2 مساوات دی خواته وړم ترڅو مجهول د مساوات یوې خواته او ثابت عدد د مساوات بلې خواته پاتې شي. پس په دې شکل باندې x پر 2 دی خواته راوړم x پر 2 علامه مثبت ته مساوات بلې خواته چې راځي علامه تغییر کړي منفي کیږي -x پر 2 دا مساوي کیږي -15 دی مساوات خي خواته چې وسم علامه تغییر کړي مثبت کیږي. پس 15 -15 په خپل حالت باندې پاتې کیږي. مخرج مشترک نیسم 2 د دې توري مخرج نشته مخرج یو دی 2 تقسیم 1 2 2 ضرب x 2x 2 تقسیم 2 1 ضرب x x راځي منفي علامه په خپل حالت باندې پاتې کیږي دا مساوي کیږي 15 -15 شل. پس 2x - x x پر 2 دا مساوي کیږي د شلو سره. که د مساوات دواړه خواوې شلو سره د مساوات دواړه خواته 2 ضرب کړم 2 سره اختصار شو 2 ضرب البته د دې خط نظم هدف ضرب 2 دا هم ضرب دی 2 سره اختصار شو 2 ضرب شل مساوي کیږي 4 اختصار. پس موږ نهایي حل دی x مساوي دیږي لازم x مساوي کیږي 2 ضرب شل 4 په دې معنا باندې چې د فرهاد د پلار عمر څو دی 40 کال دی. فرهاد د پلار عمر 40 سره. اوس فرهاد وایي که زما د پلار نیمایي عمر څخه 15 کم شي د پلار نیمایي عمر څو دی 40 تقسیم 2 شل نه که چیرې 15 کم شي 15. پس فرهاد څو کلن دی؟ فرهاد مساوي کیږي فرهاد پلار څو کلن شو 40
فرهاد څو کلن شو 15 کلن تضاد معادلې حل دی ځکه موږ یې غوښتي دي فرهاد به څو کلن وي فرهاد 15 کلن